بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو یا دا حروف مقطعات دي. ذلك الكتاب دا کامل کتاب دی لا ریب شک نشته دی فيه په دې کتاب کې هدن هدایت دی للمتقین د پاره د متقیانو الذين دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاة او پابندي د لمانځه کوي ومما دغه څه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ينفقون خرج کوي یا ومما دغه څه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دوی ته ينفقون دوی خرج کوي. سورة البقره دا مدني سورت دی. د دې ډیر فضائل دی په احادیثو کې. یو فضیلت د دې دا دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سورۃ البقره تاسو وایئ ځکه چې د دې لوستل دا برکت دی او باطل پرست خلک د دې مقابله نشي کولای د دې سورې بقره. بل دا فضیلت یې هم راغلی چې سورې بقره او آل عمران وایئ ځکه چې په قیامت کې به په تاسو باندې سورې کوي لکه وریځه یا دوه ډلې د مرغانو. دا په قیامت کې د انسان لپاره سورې ګرځي. سوره بقره دا داسې یو غوره سورت دی چې د دې نومونه هم ډېر راغلي دي. بقره ورته هم ویلی کېږي، فسطاط القرآن ورته هم ویلی کېږي د قرآن کریم خیمه، سنام القرآن ورته هم ویلی کېږي د قرآن کریم داسې اوچت سورت دی لکه د اوښکې چې دا اوچت قوي. سوره زها ورته هم ویلی کېږي او زهرا معنا ده چمکه، یعنې سوره زهرا د چمک والا. د قرآن کریم عام احکام چې دا په دې کې راګیر دي. او مقصد په دې صورت کې څه شی دی؟ تقدیم الاسلام یا تعریف الاسلام جمیعا دی. د ټول اسلام پیش کول امت ته ټول دین پیش کوي. زمونږ به بعضې مشایخ وایي چې د دې صورت کې څلور غټې غټې موضوعګانې دي. اوله پکې د رب العالمین توحید د الله تعالی یووالی پکې دی. دویم الرساله محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام وپېژنئ، د هغې طریقې وپېژنئ، په هغې او د هغې په طریقو باندې اعتراضونه مه کوئ. دریم الجهاد د دې دین دپاره به جهاد کوئ چې جهاد پکې نه وي بیا خو اسلام آسان کار دی. څلورم الانفاق مال به لګوئ. الف لام میم. الله پوهیږي په معنا د دې حروفو. دې ته حروف مقطعات وایي هغه حروف چې په تلفظ کې د یو بل نه جدا جدا لوستلی کېږي. دا حروف په ابتدا د 9 سورتونو کې راغلي دي او دا ټول 98 حروف دي او بغیر تکرار نه ټول 14 حروف دي چې مجموعه د دې دا جوړیږي. طرق سمعک النصیحه، خپل غوږ نصیحت طرف ته ښکته کا، یا صح طریقه که مع السنه د سنت سره دې خپله لاره دا برابره کا. اول مشهور قول دا دی چې دا قول د خلفای اربعو او د ابن مسعود رضی الله عنه او د اکثرو تابعینو دی. سر الله اعلم بمراده بذلك. دا د رب العالمین یو راز دی او هغه د دې په معنا باندې او د دې په مطلب باندې پوهیږي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نقل دی چې د هر یو کتاب یو رازي او د رب العالمین راز په قرآن کریم کې ابتدایي حروف د سورتونو دي. بیا سوال راځي چې هر کله خلک په دې باندې نه پوهیږي نو بیا د دې د نازلولو فایده څه شوه چې دا حروف پکې نازل شو چې الف لام میم. جوابونه خو ډېر دي خو یو د هغې نه دا دی چې په دې کې مقابله ده د کفارو سره چې قرآن کریم د دې حروفو نه جوړ شوی او تاسو هم خپل کلام د دې 9 حروفو نه جوړوئ. نو زه د دې مقابله تاسو هغې کولی شئ نه. ذالک کې اشاره ده ما نزل او ما سینزلو ته، یعنې هغه آیاتونه او سورتونه چې مخکې نازلو او هغه آیاتونه چې وروسته نازلېدونکي دي. الکتاب د دې نه مراد قرآن کریم دی. الف لام پکې د کمال دپاره دي، یعنې هغه عظیم او کامل کتاب چې په حقیقو یعنی په حقیقي معنو کې کتاب دی
دې کې داسې حق بیان شوی دی چې دا په مخکنو کتابونو کې نه موجود. نو دا ځکه کامل کتاب دی. بې لفظ کتاب چې کوم دی دا په قرآن کریم کې 319 کرته راغلی دی او په ډیرو معانو سره دا مستعمل دی. ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب شک نشته دی فيه په دې کتاب کې. ریب لفظ چې دا په قرآن کریم کې 15 کرته راغلی دی. به سوال دلته د الله تعالی د قرآن په صفت کې فرمایلی دی. سوال دا راځي چې دلته رب العالمین د قرآن په صفت کې فرمایلی دی چې شک پکې نشته دی او حال دا دی چې اکثر انسانان په دې کې شک کوي په دې کتاب کې. جواب دلته مفسرین مختلف جوابونه یې کړي دي خو راجح تفسیر په دې کې هغه دا دی چې معنا یې داسې ده لا ریب فیه من رب العالمین. شک نشته دی په دې کتاب کې چې دا د الله تعالی د طرف نه راغلی دی د رب العالمین د طرفه په راتلونکي د هغې په راتلو کې هیڅ شک نشته دی. اگر که خلک به شک په دې کتاب کې خدا د خلکو کم عقل توب دی چې په دې کې شک کوي. ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب شک نشته دی فيه په دې کې هدن هدایت دی للمتقین لپاره د متقیانو. هدن د دې حمل په کتاب باندې په طریقه د مبالغې دی. اشاره د دې چې دا کتاب سراسر هدایت دی للمتقین. تخصیص د متقین ولې وکړو؟ وجه دا ده چې قرآن کریم خو هر څوک وایي تر دې چې کفار یې هم وایي خو هغې ته خاص فایده دا وانه غسله ځکه چې تقوا د رب العالمین نه دی د الله تعالی نه پکې یره نشته دی. نو د اول نه اشاره شوه چې تقوا په ځان کې پیدا کا چې دا کتاب در لره فایده درکړي. لکه بعضو خلکو لره ښه شی چې کېدی ابدیږي ځکه چې د هغه په بدن کې اهلیت د هغې نه پروت و. نو دغه شان قرآن کریم بهترین کتاب دی. لکه یو شخص دی بیمار دی خو خوراک هغه نشي کولی ښه خوراک ورلره بدیږي نو دغه شان ده. نو مراد دې نه څه شو نو د هغې په بدن کې دغه خوبي پرته ده. نو دغه شان قرآن کریم هم بهترین کتاب دی خو ظالمانو خسران ورباندې زیاتېږي د ظالمانو تاوان په دې زیاتېږي. نو مراد د متقیانو نه بیا هغه څوک دي چې رب العالمین نه یره په زړه کې شته دی د رب العالمین نه هغه یریږي دغې ته متقیان ویل کېږي. الذین دا متقین هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیبو باندې ویقیمون الصلاة او پابندي د لمانځه کوي ومما او د هغه څه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته ینفقون خرج کوي. په دې کې اوس دوه ترکیبه دي چې موږ به د هغې نه مشهور ذکر کړو. اول د الذین بدل دی د متقین نه نو بنا په دې دا مجرور دی یعنې متقیان هغه کسان دي لکه دا د تقوا تعریف هم دی چې چا کې د راتلونکي صفات دا موجود دي بس دغه متقی انسان دی. او د متقین نه وروسته د اهل القرآن شپږ صفات بیانېږي او دلته رب العالمین د متقینو 3 صفات بیانوي. اول العقائد دویم والاعمال دریم الاخلاق چې د دې خلکو عقیده دا هم جوړه ده او اعمال هم برابر دي اخلاق هم برابر دي. یا اول صفت د عقیدې دی دویم عمل بدني او دریم عمل مالی دی خو په ټولو کې اول او اهم شی دا ایمان دی. که یو سړي کې عمل او اخلاق دا موجود او ایمان په هغې کې نه نو دا عمل او اخلاق د هغې نه قبول نه دي نه قبلیږي. نو ځکه ایمان دا مخکې بیان کړلو عقیده یې دا ده چې یؤمنون او یقینون او عمل دا دی چې ویقیمون الصلاة دا مونځ په اعمالو کې ډېر غټ عمل دی او اخلاق یې چې دي ومما رزقناهم ينفقون انفاق دا د اخلاقو د باب نه دی. الف لام میم الله پوهېږي په معنا د دې حروفو. ذالک الکتاب دا کامل کتاب دی لا ریب شک نشته دی فيه په دې کتاب کې هدن هدایت دی للمتقین دپاره د متقیانو. الذین دا متقیان هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ویقیمون الصلاة او پابندي د لمانځه کوي ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې موږ ورکړی دوی ته یا رزق مو ورکړی دوی ته ینفقون دی خرج کوي.